ژیرینوف وایي مسکو ښایي په افغانستان کې نورې کونسلګرۍ پرانیزي. سلامونه د NS میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په کابل کې د روسي سفیر وایي مسکو ښایي په افغانستان کې نورې کونسلګرۍ پرانیزي. دیمیتری ژیرینوف دا خبره پرون د روسي تاس خبري اژانس ته وکړه او زیاته یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک ردولی نشي. افغانستان او روسي له 1919 کال راهیسې ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې سفارت پرانیستی. بیا یې وخت په مزار شریف کې کونسلګري پرانیسته او د اړتیا له مخې څو نورې کونسلګرۍ هم په بېلابېلو ښارونو کې پرانیستي. د اسلامي امارت حکومت د روسي په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له هغه څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه یوه ده چې له 2021 کال اګست وروسته اسلامي امارت کابل ونیوه. دوی په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې د افغانستان سفارت اسلامي امارت ته وسپاره. له ملتیا مو نړۍ مننه تر بیا ښې چارې.